السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد او ژوندي لره، الله تعالی مو کامیاب او خوشاله لره. محترمینو، یوه داسې وظیفه ده چې دغه وظیفه یو نقش ده، د دې لیکل په جیب کې په بټوه کې در سره کښېږدئ. انشاءالله هیڅ کله به له فقر سره نسی مخ، هیڅ کله به د جیب نسی خالی، هیڅ کله به پیسو ته ستا ضرورت نسی پیدا، دومره ډیرې به الله درکړي. هیڅ کله به چاته محتاج نسی، هیڅ کله به غریب نسی، هیڅ کله به د جیب خالی هم نسی، نه د بټوه خالی سی. د دیوی وظیفې د نقشې په برکت سره ازمویل سوی وظیفه ده. چا چې هم د دې حاجت لپاره کړی دی، رزق لپاره سی جیب یې خالی نسی، جیب یې ډک ډک وي، الله تعالی به چاته محتاج نه کی، الله تعالی به غریب نه کی، الله تعالی به د بل ولاس ته محتاج نه کړي. کچيري په زندگی کې یو ځل دا نقشه دی، دغه وظایف او نقشه دی جوړه کی سی ډیره کوچنی ده او لځان سره یې ګرځوي، ان شاء الله په یو کار کې به هم ناکام نسی، په یو کار کې به هم پر شا باندې نسی، یو حاجت به هم نسی پاته سی پرسوي نیوي، په یو کار کې به هم ذلیل نسی، په یو کار کې به هم له نقصان له تاوان سره نسی مخ، هیڅ کله به غریب مسکین فقیر نسی. کداغه یو وظیفه نقشه دی جوړه کی او پر هغه طریقه له ځان سره محفوظ کی، کم شي تاسو ته درخایم. محترمینو، دا وظیفه د هرې بیماری لپاره هم یو بهترین علاج ده. جادو، جنات، نظر بد او د داسې اثراتو لپاره چې د انسان پر بدن باندې سوي، کاروبار ته زړه نزي، کاروبار یې له رکاوټو سره مخ کیږي، کاروبار یې پر مخ باندې نزي، بدن یې له بیماریانو سره مخ وي، یا په زندگی کې خوشحالي نه ورته راځي، له تکلیف سره مخ وي، له ټینشن سره مخ وي، له غمونو سره مخ وي، له جنجالونو سره مخ وي، له تاوانو سره مخ وي، د دې ټولو لپاره دا یو بهترین مجرب عمل د محترمینو. او دا د بندش لپاره ډیر بهترین ده. د دې بندش لپاره چې مثلا د یو چا رشته نه خلاصيږي، د یو چا د نکاح لپاره قلم نه خلاصيږي، ان شاء الله کان زنانه ده کنارینه ده غواړي چې مثلا د نکاح لپاره یا فورا نکاح وسی، هغه بندش یې ختم سی، هغه رکاوټ یې ختم سی، دغه یو وظیفه نقشه دی جوړه کې په خپل جیب کې دی وسره محفوظ کې، ان شاء الله په یو څو ورځو کې به دته هغه خلک کور ته د رشتې لپاره راسي، کم سی دی په غزي کې غواړي، که زنانه وي کنارینه وي، دا دواړه دا وظیفه کولای شي. یا د محبوب د محبت لپاره هم دا وظیفه ډیره پاورفوله، طاقتوره، مجربه وظیفه ده. بس محترمینو، یو وظیفه ده ډیره کوچنی ده، په پابندي سره دا یو عمل وکي، ان شاء الله دعاګانې براته کوي، ان شاء الله په دعاو کې به تاسو بیا هیڅ کله ما نه هیروي او دا به وایي چې کاش دا وظیفه تا مونږ ته در دې مخکې راکولې وه. هر قسم د بندش د ختمولو لپاره یو طاقتور عمل ده، یو مجرب عمل ده. بس دغه یو وظیفه د دې نقشه جوړه کړئ محترمینو، دا د هر قسم بیماری لپاره یو طاقتور مجرب فرتاثر عمل ده. د بیماری لپاره چې کم طریقه ده هغه هم تاسو ته زه درخیم. ډیر مجرب عمل ده، ډیر طاقتور عمل ده، ان شاء الله الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره ستاسو د زندگی هغه ټول مشکلات چې ما تاسو ته مخکې د ویډیو په سر کې بیان کو هغه ټول ختموي. او د اولاد لپاره که یو انسان اولاد بیلاری وي، یا مثلا انسان ته اولاد الله پاک جل جلاله نه ورکړي، هغه لپاره هم دا مجرب عمل ده. د کاروبار د ترقی لپاره، د پرمختګ لپاره دا ډیر طاقتور او پرتاثر عمل ده. محترمینو، د وظیفې طریقه درته کوم، ډیر شافي او کافی علاج د وظیفه دا ده. مثلا دغه کما نقشه چې تاسو ته پر سکرین درکوم، دغه نقشه چې ما تاسو ته پر سکرین درکه، دا د 4 قل په مثال ده. دا د هر نظر بد لپاره هم طاقتور عمل ده. 4 قل سی قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دې ته 4 قل وای. د دې په مثال باندې دغه نقشه چې ما درکړې ده، دغه رنګ چې څو خط دي دغه به وباسي، په هر خط کې به ځان ته کم الفاظ لیکلي دي خاص بیا دغه رنګ ولیکي. پر سر به بسم الله الرحمن الرحیم، اول به اعوذ بالله شریف ولیکي، بیا بلاندې بسم الله شریف ولیکي، دا بسم الله سره لیکل ده، لغه نه بعد به دغه نقشه جوړه کړي. نقشه به څو وخت جوړوي؟
کوشش وکي نقشه د ماخستن للمانځنه بعد جوړ کړئ یا د سهار للمانځنه بعد. په دې دوه وختو کې جوړ کړئ ځکه په دې وخت کې ډیر تاثیر نه کوي. کله چې مهم نقشه جوړه که غواړئ مثلا د بیماری لپاره یا علاج لپاره ګرځوي نو په یو اوبو کې واچوي، هغه اوبو په هغه چا باندې وچکي چې تاسو ورته بیماری څخه علاج مثلا شفا غواړي یا خپل وچکي. که د محبت لپاره په دواړو باندې وچکي، که د رښتې دی لپاره مثلا په هغه چا باندې وچکي چې هغه ناراضي کیږي. او دا یو طریقه. دوهم د کاروبار لپاره یا د نکاح لپاره پر داسې ډول باندې چې مثلا غزي ته تاسو لاسرسي نه کیږي یا لوب نسور باندې چخلي یا داسې د کاروبار لپاره دا خو یو نقشه و تاسو په بو کې اچوي. دوهمه نقشه د دې بل د سره جوړه کوم په دغه وخت کې یا سهار لمانځه بعد یا د ماخستن لمانځنه بعد کله چې مو جوړه کله هغه په خپل جیب کې در سره محفوظ کوي، خو یاد ساتي په اوداسه سره ولیکي تر اوداسه مخکې مثلا اوداس مې وکړي تر دې نقشې شروع کېدو مخکې به کوشش کوي درې واره درود شریف په ضرور وایاست. لغه نه بعد به خپل کار په خپل عمل باندې شروع کړي. کله چې مکمل ولیکله نو دا بیا وفي چی مثلا سره محفوظ به کی په جیب کې به واچوي او دعا به وکړي چې الله دې نقشې دې وظیفې په برکت سره زما دا حاجت را پر کې، زما دا مشکل حل کې، زما د کاروباري سیدار څخه په باب باندې تاسو هغه به ان شاء الله الله تعالی دې په برکت سره د حل کې. خو بیا کله دغه وظیفه دغه نقشه له تاسو لځان سره محفوظ ساتي میله به ځای کوي ان شاء الله الله پاک جل جلاله مهربان ذات ده چې د دې نقشې په برکت سره دا داسې د نور خلکو هم ازمویل ده هغه کار تر سره سوی د په مقصد کې کامیاب شوی دي. نو تاسو هم دا وظیفه پر دغه ډول باندې ولیکي لځان سره محفوظ کړئ، هیڅ کله به غریب نشي، هیڅ کله به مسکین نشي، له فقر څخه به هم خلاص شي، له جادو جنات سحر لدی ټول څخه به الله تعالی درته نجات درکړي. الله پاک جل جلاله په ټولو کارو کې ملګری سه، الله تعالی مو هر حاجت در پر کا، الله تعالی مو روزي قبول کا، الله پاک جل جلاله په هر کار کې کامیاب او سرور لره پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.